له برېښنا څخه د وړ استفادې او برېښنایي توکو د خوندیتوب او ساتنې په تړاو د عامه پوهاوي پروګرام ترسره شو. د اضافي برېښنایي توکو بندول، LED څراغونو څخه استفاده او د برېښنایي توکو ښه خوندیتوب او ساتنه د برېښنا لګښت په سپما کې هغه موارد دي چې دلته د عامه پوهاوي په برخه کې بیانېږي. اگر 50 میلیون نفر یک وات سرپجی بکنه، 50 میلیون وات انرژی در داخل سیستم ما میمانه. د افغانستان برېښنا شرکت د ټکنالوژي او انرژي موثریت عملیاتي ریاست غړي د دې پروګرام مسئولیت پر غاړه لري. امروز ما پروگرامی که داشتیم در ناحیه 21 شاروالی بود که اینجا آمدیم و هموطنان خود آگاه ساختیم که چه قسم از برق استفاده بکنن، اینا که صرفه‌جویی بکنن میتونه کمی برق بر دیگه وطندارای ما برسه. برنامه آگاهی دهی به هدف ترویج فرهنگ استفاده از برق و همچنان حفظ و مراقبت از تجهیزات برقی که در سطح ناحیه 21 برگزار شده بود، بیشتر وکلای گذر در این برنامه حضور داشتند. حالا سوال اینجاست که وقت وکلای گذر از این برنامه بیرون میشن، مسئولیتشان چیست؟ چی را باید برای مردم از این برنامه انتقال بدهند؟ ولست به عام په هوای ورکو چې مونږ ته د برېښنا د شرکت لخوا مسؤلین راغلي وو، انجنیران راغلي وو، مونږ ته دغه په هوای ورکو، مونږ تاسو ته رسوو. دولتي کارکونکي هم د دې پروګرام له محتوا څخه به برخې نه دي. یو لړ موارد یاداښت کړل شوي څو په راتلونکي کې ترې ګټه پورته شي. یو شی په دوه وختو کې نه چالانول او چې کله بیرته ځو باید هغه برق او سویچ ټول ګل کو تر څو چې د برق مصرف کم راشي. د اضافي برېښنایي توکو بندول او د برېښنایي وسایلو ښه خوندیتوب او ساتنې په برخه کې د عامه پوهاوي دا ډول پروګرامونه له څو کلونو را په دې خوا دوام لري او ټاکل شوي چې د پوهاوي ورته چاره د کابل ښار په 2 ناحیو کې ترسره شي.